سلامونه مې کې هلې را روانې دي دغه پاکستان ته ملګري ریډي دي موږ هم ریډي یو بیکونه پیک شوي دي او روانېږو اوس به ځو حج کلی ته داغستان کیپټل دی د هغه نه ته بیا نور خبرونه درکوو زموږ سره اوسېږي په سفر کې At the roundabout, take the third exit. ګمري د امام شامل کلی دی بیا هغې نه مخکې یو بل ځای دی ګنیب ورته وایي هغه ځای کې امام شامل لاس بیټل و بس د ګروزي نه تقریبا 3 غنټې لار ده الله دې خیر ښیګې سره بوځي بیا د باران چانس دغه جوړ شو خدای دې وکړي چې چېرته ځو ته باران نه چې لږ په رڼا کې سفر وکړو ځکه باران سره تیاره شي دغه شي بیا مسله یو درې دغه ډېر ټایم دی لا شینچا نه شاته نه راځي ونه ورته نه کوي شینه خوشي کنه ډېر زه پرشر کې زه فکر چې کوم ډرایور د شو وخت ډېر نه دی په اخرو دوه انسو روانيږي او ماته انسیخ کاری دینه انسی وختي ختم شي وي کني زم په اخرو دوه انسو روان شو ورکا قادر اٹاک ټاک نو ورکړه دا واپس سکای لاین روزنی پکې راشي لکه دا یو ډېر ښه میدان دلته نه نیر نه وړي خطه سونه نو ته موږ یې مس کوو ها دا څه مس کوو ځا ټیک ده Speed camera ahead. ये पूरा इलाका था ये पूरा इलाका वो जो नेक्स्ट टाइम जब कल हम जा रहे थे ना कल जब हम जा रहे थे वो रास्ता बंद होता था पाम जमेरा आ गया एटलांटिस होटल Take the third exit. अरे पूरी सिटी इस तरफ है इस तरफ ये पूरी सिटी है आबादी इसकी इस तरफ है बिल्कुल अगर कहे तो 6000 के होटल दोबारा बुक कर लेते हैं چې چین دي خو شکلونه ټول یو شان ګيري پرخي یو شان ها نو چیچن یو نسل دی کنه دا مسل چې هغه فیس موږ چې زم تلو له کنه ټول یو دی فیس دا مړه چې ته ومه کنه زم پوهه ما کوله هغه کې کیږي وسره کنه फेस जो है ना सिमिलर लगते हैं دا कल वो हम रास्ते पे जा नहीं रहे थे जो जिधर रास्ता बंद होता था बैरियर लगे होते थे और हम राउंड अबाउट पे यू टर्न कर लिया करते थे ये उसकी इफ्तिताई तकरीब ये नए बने इसकी वो प्रेसिडेंट इफ्तिताह कर ये जो जगह उन्होंने बंद की था सुबह जो जगह बंद की है स्क्वायर में इसकी इफ्तिताह है इसलिए वो जगह उधर कोई बंदा आबाद नहीं है At the roundabout, take the third exit and keep right. हम यो केसला जुमा د کم له چې موږ منځو کا اډر سپیشل خو بالکل سانټر کې وګڼه فرست سیکنڈ تھرڈ लाटेन निकला ये इस तरह लाटेन यार ये सही रास्ते पे तो अब आए हैं वो लास्ट टाइम हम रात को आए थे ना उस वक्त पता ही नहीं चल रहा था क्या डेफिनेटली नहीं डेफिनेटली अब लोग कह रहे थे एक रात गुजार दे एक रात नहीं ये पूरे वीक की जगह है 3 रात गुजार के भी अभी बोल रहे ये मिस हो गया वो जिसने अपना घर बेचा था उसका तो घर चला गया जिसने दुकान गिरवी रखी थी उसका दुकान हो गया अच्छा जो हुजरा गिरवी रखते उसका हुजरा निकल गया जिसका खेत गिरवी में जो दो आदमी साथ साथ बैठे वजू कर रहे होते ना तो आदमी जब पाँव धोते तो एक आदमी इतना ज़हनी तौर पे वो मुंतशिर था कि उसके साथ में बैठे दूसरे आदमी का पाँव धो लिया ना उसका नुकसान इतना हुआ था ना हाँ, तो ये आपने पेट्रोल पंप की बात की ना तो ये सारे बस काम चल रहे हैं सारे उसमें आगे ये राउंड अबाउट है कि क्या ये खतरनाक शहर है यार दूसरे आदमी को लगा पास लगा के जा राउंड अबाउट तस्वीर के वीडियो के रख गाड़ी सेट तक सरवाने चले जाएंगे मंगा मेहमानी और मुंग सरे ملمنو سره د ملمنو داخله ډیر قدر کوي دا ښه خلک دی یار جنونلی یو دا خو دی در دیزی والا اوس موږ د اسپایم ډیرو خاندل ډیر خصمایل زرا کړه دغه دغه ما چې ته سلام وکړ Take the second ډیر exit. څنګه دی ډیر فرندلی خلک دا خو لکه بالکل خپل ښکاري او هغه د نور رسوال جنرالي ډیر خلک
موږ سره ټایم کم دی ښه دغه هم چې لاره کې هیله ونښلي ماښام ماسخوتن کې به دغه ته دغه هم چې ونښلي نو تیل به واچو دا پیدا ده هېڅ فایده نه سړی دور ورپسې ځې راځې ټایم بچ کړې ټایم راغلی دې باندې به زیړ دله زه راولم ښه اخوا ګاډي چک کړي دي چشمې ته That is some deep now. داسې خطر دا دغه چک پوسټ نه دی. صحیح ده دغه نشته هغه د هغې طرف و دا یې دې طرف هغې خپل چکینګ کو دی خپل چکینګ کوي وایي ګندي نه کوي زړی مصروف دی دې ته دا غټ ګاډي ودرې. کله کله په زموږ شان سړی ته مړه برابر بیا بکسیرو باندې ځان پېښ پیلې کوي داسې ټیم ضایع کېږي. ګورې وته ما بس ګورې وته بالکل شاته مو هېڅ پته نه لګي. دا اوس موږ داخل شو داغستان ته تیرې دی که 9 منټه بس نه کوي. روانې دغه کوي چې تصویر وباسي نو هم د سره لانجې کوي چې دغه وباسي نو هم د سره لانجې کوي که نه سوچ وکړه. جو ګروزنی چې موږ رالو که نه نو داغستان کې دا ډومنی ښار دی د دې نوم دی یو کټونه موټونه پکې خلک وایي خاصه یوټ دی خاصه یوټ نوم دی که څه شی دی پته یې څه بلا نوم ده زه به مترافیک اوس چپ ته کم نه نه اوس هغه دا کوسو والا کار شروع کړ. زما له دا چل ډېر ښه راځي خو زه صرف د خان نه یېرېږم خراب راوي. سان د پاکستان هغه کجولاله یا تم تلو او دا یو را سره د بلکان ته خدای به خیر کړي. نو الله دې خیر ساتي او دا ببرې به ته واوري چې کوم د چچنیا د خلاف ګروزنه معاش کله ته چې کومتله لکه موږ یو سایډ روډ واغسته لاره کې موږ سره ولاړو علاقه د باوکړې وه نو موږ وایي چې راشو دا دننه له ایریاګانې وګورو د کویکاب د غرونو وګورو د افغانستان د غرونو علاقه وګورو ځکه چې ما تر اوسه سیټیز ایکسپلور کړل دا سایډ روډونه نو ایکسپلور کړي دا روډونه دومره ښه هم نه دي واړه سکولونه واپس روان دي دی چوټي شو چند مغو परी से मैंने आपको अंगूर लेके दिया अभी इस व्यू को देखें غټ ګورم راغې ګادره شیوه ته ولګوه ډېر غټ ګورم دی لګېدلی دی ګورم چې اوس به ته ښکاري دا دغه یا دا ګډه پسې. Seriously, they are coming through the road. बहुत ज़्यादा है. पूरा लश्कर है. हाँ ये भेड़ बकरियों का रेवड़ आ रहा है और साथ ही गधा भी आ रहा है इस्लामाबाद वाले हम इस्लामाबाद वाले गधों से बचाओ ګډو کې خر را روان खच्चर भी है. ګډو کې خر ये ना ये دا ګوره سوار خطا وندګي. زنه इस पे नंबर भी लिखे हुए गाड़ी से ونه ډاکې. ا دې کړه پته ګوره خچر دا دی ها خچر دا سره ده खच्चर है डाग भी है. ये माशा बहुत ज़्यादा है. ډېر لا डेरा ډېر دا سره او کلوب عمره کلوب وکړه नीचे भी है बहुत. कुत्ता भी था वो दोनों लड़ रहे हैं दोनों دا ټوټل 16000 ده دا ټوټل مسیج 71 کیلومتر خو مخکې غونیب تم ده 100 کیلومتر ہوگا ये बनाने वाली जगह है. अब कोई काफ के पहाड़ी सिलसिले में हम दाखिल हो गए बड़ा सुंदर पहाड़ी सिलसिला गंभीर की लगा घटी की और बर रवानी होगा बस मुंगा कोई
کابورو ته وردن نشو کابور راځي د داغستان او د دې یګانې چې د ټولو غوړې سری شروع हो के ना ये इस्लामाबाद मार्ग का हिल नहीं है ये सारा इधर तक आया हुआ है सीधा دا सिगरेट ये काली जाड़ी है और दरख्त नहीं है درخت شاید نه یو وخته एक वो नजर आ गया है یو شاپینګ نه هم پکاره دی ټول تخکاری لوکل زمیندار لو کا زمین خزي خټکه خوره به سړی به کټ کو چې کټه کاوي به دکاندار نو پسې کې به تر وره ورغو سره لغه نو سویو ګوري بس روټه کچ تکین ویا کنه آسان وي لغه خوراک سامان سره ګرځاو چې ته مزلو شي بس خوراک امام شامل تصویر ورکړل ماسکي تا بیا چې ما غیله لکه دغه ورک لار ورک لرال نو ما برټیش سټیزن یو ډونټ نیډ ټو وری اباوت اټ دا مال راغلی کنه په کې په میدان کې ډزې ګلازې ډله مارا ساتي کنه هسې بیا ستا په کوله لاګو کې وخت نه تیریږي सीनरी ड्रामेटिक हो गई बिल्कुल एवरी लैंडस्केप चेंज हो गई है बिल्कुल तो सारा एरिया फॉगी हो गया है फॉग लाइट्स लोग अभी हम अभी 8 माइल जाना है चलेगी ये हाइट पे आ गया ना बहुत हाई आ गया इधर तो बहुत हाई फॉग है दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा ऐसे कैंट एरिया तरह था नशे वैसे سره لار صحیح ده टनल सही है बिजली का टनल था। नहीं हमारा सही है पंजाब टनल रागल ये देखिए टनल लगा 4304 फीट मीटर ले जोड़े मीटर बड़ी मतलब ये लेके ना मसे जा कि दिशा शूटिंग 4000 روپے ودا हुआ 2/3 نسیوه البرزو انت یو شان ماحول دا دلته خو تمام غر را منی کړي کنه غر بریز باندې کړی دلته خولته لا غنم صفا موسم نه چې کم لاندې ولکه ور دی دا دور غر ټنل غر دی کې څه کنه بدل شو نه دور دلته غر وګوره غر لیکلي به دلته لیکلي د بورډ په سر ورواله دا سوره بس دې یو را بلی کله डाउन दे बहुत ऊंचे चढ़ाई ना ये इसलिए तो वो ये पूरा पहाड़ आपने ये देखो पीछे देखो ये आप इसको टनल के जरिए वैसे आते तो तकरीबन 2 घंटे इसको कवर कर 4 किलोमीटर टनल था ये देखिए इसके नीचे से गुजरे दलता को दियो स्पॉट पैदा कर दो देखता हूँ आराम से हो जाएगा ऐसी जगह ना सेफ हो जाएगा سلامونه د داغستان کیپټل ته روانو موږ داغستان ته راغلي موږ د داغستان کیپټل ته روانو نن خو د یو ملګري ویل چې دلته د امام شامل کلیم دی او د اخیری جنگ ځای دی هغه ته ورځو هغه نو په دغه غر باندې راوتلو وخت وروسته به ته په ویډیوګانو کې وخت ګاډي پاډش کې ویډیوګانو کې راغلي او ټنل کې وروتو دغه ورځو کې رالو او کته ورځو الته دغه کلی دی هغه کلی ته ورځو هغه کلی کې چې دغه کم ځای او کم ځای کې چې جنگ کړو او کم کلی دی هغه ته ورځو تاسو سره شیر کوو موږ یې مینو او ډېر ښایسته ګلالي ویوز دا اراوند نو دلته لږ ساعت ودرېدلو موږ یو ویډیو به هم جوړ کړو لکه دمه به هم وکړو او بیا راځئ چې په ورځو به او کړو هلته ولاړ موږ خلکو ولیدو نور خلکو د غر هغه سیټ ته او دې سیټ ته شاړ دی را هلته تک شین او دلته تک شړ او دا بل سیټ هم شین دی نن دا غر یادم دا obviously سیم شی دی خو دا په خواته دغه شان شینو او دې خواته بالکل سپین همغه داسې فلیټ ځای کې راخطرو دا یکدم پته نه یا به دغه وجه څه وجه نه مکمل هغه دغه بدل شو مونږ راختی چې یو ګره ډېر سموث راوغت اوس کوزیږو مونږ ډېر زیات سټیپ کوزیږو
دا په سر ته جوړ شي چې لاس سایډ ته ګوزیږي هغه حساب دی اصل کې موږ ته اندازه لا وشو چې کله لړه رااله چې دغه د مونږ ډیر چوت را بروسم باران دی ونه هلته دا ولته بل ویدر دی زه مسلمان دی غره ته وګوره دی لیفټ هند سایډ ته څومره لوړ غر دی ډېر لوړ غر دی دا یو هم لوړ دی دا چې څومره ښکته ځي بیا لوړېږي دا یو ډېر لوړ دی دا بل هم ګزاره کوي خو دا زم رایټ هند ته چې دی دا مو چې دا ډېر دا ډېر چوت دی او په دې مینځ کې کېدای شي دا به مینځ و دا ټنل به څو 4 کیلومتره به و 4 کیلومتره وکړه بلکې 4 هم کېدای شي چې تا ویل چې 4300 so 4.3 kilometer टनल जो जैसे हम हो क्या गए ना 4,300 मीटर तक वो 4.3 किलोमीटर बनता है अगर मैं गलत नहीं हूँ शेड स्टीप دی سیکنډ جو سیکنډ ډېر سخت شي ब्रेक لږ زور واغلی تړ کې روانه کاټ کیو صحیح دی هغه ګاډي ډېرون خلی بالکل آر پی ام غټ شي بیا इन जगह के लोगों को पता नहीं कि पीछे बारिश हो रही है हम ना थे तो हमें भी पता ना होता उधर डिफरेंट वेदर है इधर सनी है हम बहुत ऊपर गए थे स्लोली गए थे लेकिन पता नहीं चला किला देखे किला अब राइट हैंड पे देखो देख के डर लग रहा था ये हमने इस रीजन में पहली धूप देखी है बिल्कुल धूप में छाँव में पुलिस की चौकी पे धूप की دا ورها مورچې ته ورها دا د امام شامل لیکلي مورچو ته وګوره دا ده که نه काफले वगैरह भी है دا ټورسټ باندې سپاټ و route choice no डर खवला मुझे good route choice में तो मुझे बताओ कि अभी तक तुमने कौन सी ऐसी रोड की है जो अच्छी चॉइस है मेन रोड होता है ना उस पे ऐसा नहीं हो सकता लगा चलेगी انا تسمح خلاص ضروري انت سي وزير سكندر خبره ده ته موږ به نه راځو زه چې وی مکمل وکړ دا بارت په لګرا ولا ما سره زه کوم وخت په لازم کوم کنه ان چې زه کوم وخت په لازم وکم کنه देखो कितनी स्मूथ जा रही है आप गलत बनाते इसलिए बस ही नहीं इसका मैं 5 पॉइंट चार्ज व्यू चेंज हो गई ना नहीं अभी व्यू चेंज हो गया इस व्यू का 5 पॉइंट चार्ज करोगे पर क्लिक और इधर बारिश के पानी ने बहुत नुकसान किया है सैलाबों ने सड़क खराब कर दिया هغه ته چړای دا کنه
بس دا چوت کار دی اره ته ثینک ډیپ ډیپ تللی د لایټ په کلچر خلک نه پوهېږي ها چې ځینې پوهېږي لایټ فلاش فلاش دا نارمل خپل یو دغه ای چې دا د کوم نه خلک په دا دغه نه راکړه چې ما ته خپل سکرین ښکاري خو نه Your video delete कर दो سیده سیدو ها کړه ما ته تخکاری لګي مری دی دا ونی صاحب ته مله جوړ کا زه لا جوړو کنه دا بغداد دا ماما ته لګم دا د امام شامل کله د गिमरी रोड सी हालांकि वो इस तरह बनाया हुआ था पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ था ये बनाया हुआ है ना कि उस तरफ है ना लोगों ने यही गड़बड़ की लेकिन ये दीवार सारी इनकी ले गई دا عمل ته ودرو د دې کلی دا خلک چې ډېر ښه خلک دي د شي ستړي مشي را سوکله لکه مونږ چې خپلوان یو اوس هم کور ته دی امام شامل کور ته نو سمرګری کیږي چې عمر سره السلام علیکم برادر قادر شه ته خوشي کړیو خوشي کړی خو ما نه وي دروغ نشو ویلی تاسو را خوشي کړم ډرایوینګ تا کو او ظفر بھائی دا زه معلوم کړی دا امام شامل رحمت الله علیه کله دی هغه ته رالو د دې دپاره موږ یو 200 کیلومتره ایکسټرا مزل وکړو زه مخکې ځه اوس دغه کېږي دا ماشومان د کلي والا راسه داسې ستړي مشي وکړه لکه خصوصي چې موږ د دې مېلمانه وو او اوس راته مخکې شوي دا ماشومان وایي راځئ موږ یې ته کور کې وو پخوانی کور اخوا 200 کاله 250 کاله مخکې منډې کله ډېر وایي کله کاغذي راته کوي نو بلکل کلي کې روان یو د ماشومان رانه مخکې راځي موږ ته کوي او ستړي مشي راسه داسې وکړه لکه زمونږ کلي ته چې څوک مېلمه راشي خپلوانو ته راټول شي ستړي مشي داسې لکه چې باجوړ ته راغلی بلکل مینه محبت باندې وایي غازي موږ ورسو راځئ لږ سټیپ دی سام پکې بندېږي راځئ چې وختو بیا نور ګپه حال باندې پروفیسر خرابي پروفیسر خو دا خو پروفیسر دا وایي اول خو بغلو دی بغلو خو روان یو د ماشومانو د امام شامل کور ته راورسول دغه کور دی سکندر وایي زه له پټو باسم د ماشومان دا به اوس پټو باسي دا کیمره لږه الټه کړه دا بټن لږ ما لاس باندې ملګرو نو موږ د ډیر سفر نه بس ماچکلې طرف ته تللو د دې امام شامل خاص د کور د پاره او د لیدلو د پاره رالو دا کور او دا کله چې دا بالکل د غرونو په منځ کې دی دا کور دی اوس خو د کور کې به څوک اوسېږي نه به اوسېږي دروازه بنده ده دا دروازه ده او دا غر ته وګورئ بالکل د غرونو په منځ کې دی دې خوا بل غر دی وړې وړې کوڅې دي او بالکل دا کله چې د غرونو په منځ کې دی دا کې لږ لږ ښکاري لږ نو بس دا هم ولیدو انشاءالله اوس سفر مې هچکلې طرف ته جاري ساتو او بای د وی دا د کلي ماشومان دا خلک ډېر ښه خلک دی موږ یې د مېلمنو په شانې ټریټ کړو ظفر بھائی دا د امام شامل جمعات ته دغه یو لس قدمه کې دا کور هغه موږ وکتل او بدا د خدای کرم دی چې ګوره دوره زرګونو میله لرې موږ راوسو امام شامل یو په تاریخ کې یو ډېر مزاحمتي لیډر و که نه او وروسته سره 25 سال د جدوجہد کړی بس خدای راوستو دی چې یو شکر الحمدلله دا مو وکته زه به لمونځونه وکړو جمع به وکړو کور هم موږ ولیدو دا جومات دا جومات د په استعمال کې ډېر پخواني سټایل باندې جوړ دی لرګي دی پرې ټول نو دغه دی مونځ به پرې وکړو دی به تېزو هغه د امام شامل دغه هم ولیدو کور او بیا په جومات کې لمونځ وکړو دلته یو هلک راغلی محمد حبیب نوم یې ډېر ښه هیلفل هلک دی وایي راځئ زه درته یو بل امام دی چې د هغه نه مخکې تېر شو د هغه ډېر تکیه وه هلته مخکې د ملګري سره سره چې ور روان یو 15 منټه مزل دی دغه به موږ اوس هم تیار راغلي دلته به بیا په ژوند کې موږ راځو یا به نه راځو چې دا هر څه په یو ځل وینو ښه خبره ده
बहुत पीसफुल है, पहाड़ों के बीच है। और ये इमाम के सराने उनकी वालिदा का मज़ार है और उसके बाएं तरफ इसकी बेटी का मज़ार है। तो हमने सोचा आपको भी दिखा दे। बहुत ही खूबसूरत जगह है वादियों के पहाड़ों के बीच। और ये कि हम आए इधर पर फातिहा पढ़ी और इनका भी मतलब है ये भी इस जगह का भी दीदार हो गया। तो आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। وختي خو موږ راغلي وو امام شامل په دغه باندې چې امام شامل دغه وګورو دا کور وګورو او غزه وګورو په دلته راسه د کلی کې ولک ملاو شو ډېر هیلپفul خلک دی هغه راته ویل چې دینه دوه امامان مشران دي یو امام چې ټول نه مشر امام قاضي محمد چې دا مخبره ده او یو بل امام دی دا غنوم زمانه یې شو امام حمزه چې یو هغه دی دا مخبره هم دلته چرته خو دلته نشته دی خصوصي او بالکل دی غرونو په منځ کې دی امام قاضي محمد چې دی د دې سره خپل فیملی هم دننه ده یو څلور دنه تخکاری یو څخه ده او دلته فکر کوم چې والد صاحب هم پروت دی دا ټول په یو مخبره کې دي او دا ټول دا چې کله چې دی ګړ چاپیر د غرونو په منځ کې نو ډېر ښایسته دی څومره چې دا کلی ښایسته دی دا علاقه ښایسته ده دومره دا خلک ښایسته دی ډېر هیلپفul دی गाड़ी ته بیرته راکوشو ډېر بره ختلی وو ګاډی هم په دې خوړه کې غونډه شو درولې بره هم بعضې خلکو ګاډي ودرولي دي کلیوالو اوبیسلي هغې اوسه بلد دي دا ځای ډېر سټیف ډېر جګ و مونږ خپل ګاډی دې خوړ کې پرېښود اوس راستنېږو حضور دې ځي نه ځکه چې دی دغه کېږي دا تورتم شي نو دې ځي نه وتل ګران دي دا روډونه خراب دي دا انشاءالله ګاډي ته خېجو ځو ما سره سره هوټل په سوې کریم ته ریټ نو ویلې ویلو او سره خبره کړه कितने का लेकिन हमने तो 7800 का बड़ा सस्ता خیر سره ان شاء الله اوس ډېر خټین راورسېدو دلته کې اوس هوټل تلاش کوو خوراک تلاش وکړو خو دوه کاري چې ښار ته راورسو هوټل ګورو بیا خوراک ګورو یا ولو خوراک ګورو بیا هوټل ګورو دلته ویلي جنریټرو کار پکې ډېر دی هر دکان مې صحیح کوي हमारा भी इधर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और गैम्बिया की څنګه چې دا لکه خوراک مراک کوم څنګه خانم کنه دا ورسېږي نه دغه ته ये चीज तो هڅه کړه دا لکه خوراک مو کو ستړي ټول په خپل هم درستل غازی ته چې کوم ځای دی بولی غازی نمبر ته دی یو کم نه وته ګیمری شامل ګیمری دا ډېر انټرېسټینګ دی ډېر ښایسته دی ټیم هم ډېر ولګېدو غریزه علاقه چې شکر الحمدلله ما هڅ کړې تر ورسېدلو خوراک مراک مو کو هوټل هم ریډي شوی دی اوس ورځو ریسټ وکړو سبا به انشاءالله ما هڅ کړه ایکسپلور کوو بیا زموږ سره راوځي سهار په وختي تاسو ته مو کوو هغه پورې نه جمعه هم کو جمعه نن هم کو مشکله هم ګورو اول موسکو بیا ماشکله ګورو بیا بشپکو او بل رب سهار وختي استراخان ان شاء الله الحمدلله دا هم پلان دی او بس نن شپه د خدای په امان سبا ان شاء الله بیا ګورو او چې پښتون نوماد لازمي سبسکرایب او کنه دا چینل نه هوته پوسټ کیږي نو خامخا سبسکرایب کوئ اوس چې دې زمونږ دغه ویلې دی چیپ ارګنایزر د ټریپ امیر هم دی د تبلیغي خبر امیر هم دی چې دوی ویلې نه بیا سبسکرایب کوي زه په خپل چاته نه وم چې سبسکرایب کوي زه کوم خو که سبسکرایب ټول سبسکرایب امیر صاحب ویلې نور رانه ونه کوي سبا به ان شاء الله ملاوي باندې خبره وږي سبا به نور غپ لګاو